ټرمپ راځي. ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې یوه ناره جګوي چې زه به په منځني ختیځ کې، په منځني اسیا کې امن راولم، د افغانستان جګړه به ختموم، خو د جګړې د ختمولو دپاره ما ته باید 2 کاله وخت تاسو راکړئ تر څو زه دا جګړه په مکمل ډول د امریکا د بري طرف ته ویسم. ټرمپ فکر کوي چې په افغانستان کې جګړه رښتونې نه ده او دا جګړه د امریکایي جنرالان چل کوي، فریب کوي، دا جګړه ګټلی شي خو ګټي یې نه. دلته د امریکا جنرالان مایک کریسټل او مایک پامپیو، مایک پلان او مایک ډرمپیو، دوی ټول ټرمپ ته دا پیشنهادونه وکړل چې تاسو که انتخابات ګټئ، ځکه هلته د انتخابات نتایج 1 کال یا 8 میاشتې مخکې دا کوم نظرسنجي چې کیږي دوی ته معلومات کیږي چې انتخابات څوک ګټي. دوی په دې پوه شول چې انتخابات ټرمپ ګټي، نو ټرمپ ته دا مشورې مخکې له مخکې ورکول څه ذهنسازي وشوه چې په افغانستان کې جګړه باید ختمه نشي. ټرمپ د امریکا جنرالانو ته سپین چک ورکړ. سپین چک په دې معنی چې امریکایي جنرالانو ته یې وویلې، دفاع وزارت ته دا صلاحیت او اختیار ورکړ چې بغیر له دې چې ټرمپ دسخط وکړي تاسو کولی شئ د امریکا له بودیجې نه چې څومره پیسې ویستلی سئ هغه وباسئ او د افغانستان جګړه وګټئ. دلته د امریکا دفاع وزارت سره بله لار نه وه، بل آپشن نو، دوی له بلیک واټر سره قرارداد وکړه. بلیک واټر د امریکا هغه شخصي او وحشي کمپنۍ ده چې د جګړې د مهارولو دپاره بهترینه وسلې په لاس کې لري او د انسانانو ژوند هغوی ته هېڅ اهمیت نه لري او هېڅ نړیواله محکمه د امریکا په شمول دا صلاحیت نه لري چې له بلیک واټر سره د انسانانو د وژلو حساب وکړي. هغوی هم د جګړې ته راغلل. په افغانستان کې تقریبا 2 کاله خطرناکه جګړه بلیک واټر امریکایانو ټولو وکړله. د امریکا ټول جنرالانو په خلاص لاس باندې پیسې هم استعمال کړلې، اسلحې هم چې بالاخره د مبونو مور استعمال شوه چې موږ او تاسو شاهدان یو. امریکا ټرمپ خپل جنرالان راوغوښتل او ورته ویل چې تاسو ته خو ما سپین چک درکاو، د افغانستان جګړه مې تاسو ته وسپارله، تر اوسه پورې خو تاسو کومه نتیجه ترلاسه نه کړه. نه تنها داسې جنګ مو کمزوری نه که جنګ لا پسې زیات سو. نو دغه فیصله وه چې ټرمپ وکړله. بالاخره له طالبانو سره مذاکرات ته کېناست او د مذاکراتو په پایله کې 18 میاشتې مذاکراتو تیر نه و، 18 میاشتې خطرناک او جدي مذاکراتو شو. بالاخره د دوحې قرارداد رامنځته شو. د دوحې تر قرارداد وروسته چې امریکایانو په وتلو پیل وکړ، تقریبا 80% انخلا رامنځته شوی وه چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ده د ځینو لیونتوبونو، ځینو هغه فیصلو له وجې نه متاثره شو. جمهوریت پلوه په دې بریالي شول چې ټرمپ ته په انتخاباتو کې ماته ورکړي. هغوی دغه ویله چې موږ به له افغانستان نه وځو، ډېر په پلان به وځو، میدان به طالبانو ته نه پرېږدو. ټرمپ سره معادې شوی وی چې موږ به اسلحې نه پرېږدو. خو چې کله میدان ته راغلل، تاسو فکر وکړئ چې بایډن کله انتخابات وګټل، په افغانستان کې جشن ولمانځل سو. د جمهوریتانو چې بعضتي بایډن لاړه، ټرمپ لاړ او بایډن راغی. بایډن به موږ سره ډېر ښه تعلقات ولري، مذاکرات به لغوه کړي، خبره به ختمه شي. هغه برعکس شوه. هم بایډن له خپلې خبرې واوښته، هم د هغه وخت جنرالانو دا مشوره ورکړه چې 80% انخلا رامنځته شوې ده، فوز تللی، موږ داسې تړون کړی ده، هېڅ کله د بازګشت امکان نشته چې موږ افغانستان ته بیرته وګرځو، جګړه مهاره کړو. دا جګړه لا پیچلې کیږي او د سیمې او د نړۍ د ابرځواکونو په وړاندې موږ پاتې راځو، ځکه موږ د هغوی تر مخ دا تړون له طالبانو سره لاسلیک کړی ده. نو بایډن په دغه انخلا کې ډیره تیزي وکړله، ځکه وخت کم پاتې و، انتخاباتي منډې ترړې وسولې. ټرمپ ته زمینه برابره نه سوه چې افغانستان نه د میلیاردونو ډالرو اسلحې وباسي. محفوظې لارې نه درلودلې. پاکستان، تاجکستان، روسیه دا ټولو سره په چال او فریب کې، ځکه هغوی ته معلومېده چې امریکانو را ماته وخوړله او امریکا نشي کولی چې په افغانستان کې پښې راټینګې کړي. نو بایډن برعکس د دې چې د ټامیانو، د جمهوریت پلوانو او د اشرف غني په هغه امیدونه چې ورپورې تړلي وو، هغه په ډېر جدي توګه حتی د شپې په 1 بجه د کابل د باګرام هوایي ډګر لیټونه بند کړل چې د ټرمپ سره په قرارداد کې د باګرام د هوایي ډګر خالي کول تر ټولو وروستی و. خو مخکې له دې چې امریکا سفارت خالي کړي، نور بیسونه خالي کړي، دوی له باګرامه ووته. باګرام نه چې ووته، امریکا حق حیرانه سوه، دنیا حیرانه سوه چې دا کومه پیښه وشوه. له همغه سره متصل د باګرام له انخلا سره د ولایتونو سقوط شروع شو چې اول ولایت د نیمروز و، بالاخره هله مزار سو، قندهار سو، لوګر سو، پایتخت طالبان را ورسېدل. اوس هم امریکا په هیڅ ځای د نړۍ کې
د جنگ پلوي نه ده، د اوږدمهاله جنگ. ټرمپ که جګړه کوي لنډمهاله به وي، هوایي بریدونه به وي، د ځینې نړۍ د بدماشانو د غرور د ماتولو دپاره به یوه هڅه کوي، خو د دایمي جګړې طرفدار نه ده، ځکه امریکا په اقتصادي لحاظ دومره ځپل شوې ده چې په خپله په امریکا کې د بیکارۍ کچه تقریبا 11% ته رسېدلې، چې دغه فیصدي مخکې 6%، 4%، 8%، 9% نه بیخي زیاته شوې نه. او دا امکان لري چې په راتلونکي څو کلونو کې که امریکا خپله پالیسي جوړه نه کړي، نړیوالو سره تعامل ته لاړ نه شي، نو دغه فیصدي کېدی شي 19-20 ته واوړي، چې دا د یوه برقدرت دپاره دغه فیصدي د بیکاري حیرانونکې ده. امریکا دا اوس هم چې د ټرمپ خبرې تاسو که واورئ، ټرمپ په خپله بیانیه کې په افغانستان باندې هیڅ فوکس نه ده کړی. یوازینی خبره چې کړې ده 2 قراردادونه چې دی به اوس تقریبا د امریکا په وخت د غرمې 12 بجو پورې امضا کوي. هغه به لومړی دا وي، هغه کوم اپلیکیشن چې د مهاجرو دپاره اچول شوی چې مکسیکو نورو لارو نه امریکا ته داخل شوي دي، او دوی غوښتل چې له همغه اپلیکیشن له لارې هغه خلکو ته قبولیانې ورکړي، یا له افغانستانه چې څوک ورغلي دي. 10,000 کسانو په دې کې نوملیکنه کړې، 20,000 کسان په دغه پروسس کې روانو. دا انلاین ویزې دي د امریکا. دغه اپ په مکمل ډول چې څنګه ټرمپ لوله وکړله، نیم ساعت بعد دغه ویب سایټ مکمل له منځه لاړه. هغه 10,000 کسان هم په خطر کې شو، 20,000 کسانو چې نورو نوملیکنه کړې وه هغه هم له منځه لاړه. نو دی به د مکسیکو له لارې یا له امریکا ته چې نورو لارو نه خلک داخلیږي، د دغه ټولو د مهارولو دپاره د خپله د امریکا د سیکورټي د زیاتوالي دپاره به دا دیوال جګوي. او دغه دیوال د ټرمپ په وخت کې کار پې شروع شوی چې دا تیره دوره د بایډن کې کار بیرته 0 ته ورسېده. دا ژمنه کړې ده، اوس هم په خپل دغه د لوړې په مراسمو کې ویل چې زه خپل زاړه کارونه هم بیرته شروع کوم. دویم اقتصادي برنامې دي. د ټاکس مسله ده چې امریکا په نورو مالونو باندې چې له نړۍ نه امریکا ته راځي، بالخصوص لباس، په دې باندې تقریبا 20% ټاکس زیاتوي. هغه د دې په خاطر چې په امریکا کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده، تر څو له نړۍ نه چې کوم سامان، کوم کالي، کوم شیان امریکا ته راځي، دغه د ټاکس له وجې نه دا راښکته کړي، په امریکا کې په خپله کارخانې رشد کړي. نو په دغه وجه باندې د ټرمپ پالیسي چې د امریکا په پرځېدلي اقتصاد باندې راڅرخیږي. د ده تر څنګ چې خپله ټرمپ په اقتصادي برنامو کې یو میلیاردر ده د امریکا په اقتصاد کې، بلکې د نړۍ په سترو ښارونو کې د هوټلونه، 5 سټار هوټلونه او ښه مارکیټینګ دپاره آیډیا لري او فکر لري. تر څنګ د دې ایلن ماسک هغه څوک ده چې تقریبا په نړۍ کې په ټاپ 10 میلیاردرانو کې د سر په کسانو کې راځي، یعنی په 10 ټاپ 10 امریکایي میلیاردرانو کې ایلن ماسک د ټولو نه په سر کې راځي. هغه هم د امریکا بالخصوص د ټرمپ د اقتصادي پالیسیو باندې ډېر اثر رسوخ غورځولی شي. ایلن ماسک هم د جګړو مخالف نه ده، او فکر کوم چې په راتلونکو د وزیرانو په ټاکنو کې به تر ټولو برلاسی وزیر چې وي هغه به ایلن ماسک، ځکه تقریبا 600 نه تر 1.2 میلیارد ډالر پورې د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې ایلن ماسک د خپلې بودیجې نه لګولي دي، چې دا د ایلن ماسک دپاره تقریبا هیڅ معنا نه لري، خو د ټرمپ دپاره ډېر زیات کار ده وکړه. بالخصوص په رسنیو کې، په ټویټر کې د ټرمپ دپاره ښې برنامې درلودلې. او بل د انتخاباتو د څار په خاطر ایلن ماسک داسې یو اپلیکیشن جوړ کړی چې د ټولو درغلیو مخه یې ونیوله. ټرمپ تیر ځل انتخابات هم ګټلي وو، خو د درغلیو له وجې نه هغه ونشو کولی چې دوباره ولسمشر شي. دغه اپلیکیشن چې ایلن ماسک جوړ کړی و، دا د انتخاباتو په شفافیت باندې ډېر کافي اثر وکړ. بالاخره د هغه استخبارات، CIA او دغه شیان په دې بریالي نه سو چې د ټرمپ انتخاباتي نتایجو نتیجه د دیموکراتانو طرف ته واړوي. په همدغه وجه د امریکا استخبارات یا د امریکا دفاع وزارت یا د اسلحو جوړولو کمپنۍ چې د هغه له ټرمپ سره مخالف دي، د ټرمپ له راتلو سره مخالف وو، چې هغه جګړه چې په هغه کې کېږي په امریکا کې کېږي، امریکایان یې کوي. که جګړه ودرېږي د امریکا د اسلحو په کمپنیو باندې ډېر بد اثر کوي. او یو له لویو مالیه ورکوونکو کمپنیو نه هغه د امریکا اصلحې کمپنۍ دي چې د امریکا حکومت ته مالیه ورکوي او په نړۍ باندې د جګړې په خاطر خپلې اصلحې پلوري. تقریبا په تیرو 28 کالونو کې امریکا د 1200 میلیارد ډالرو
د اسلحې قراردادونه د امریکا د اسلحې کمپنیو کړي چې دا ډېر زیاته اندازه ده، تقریبا 4.5 تر 500 میلیارده ډالرو پورې په دې کې د امریکا حکومت ته مالیه ورغلې ده او په میلیونونو انسانان په دې کې وژل شوي دي. نو دا ټول هغه څه دي چې راتلونکی د نړۍ دپاره زه په نیک شاګم باندې نیسم او تر د امریکا تر نورو ولسمشرانو نه دا یې بهتره ده. د افغانستان په اړه باندې هیڅ تشویش وړ خبره نه ده، ځکه هغه کابلي سکونه چې د دوی جنرالانو ته موږ ورکړي هغه څپېړې هغه اوس هم د امریکایانو او د امریکایي جنرالانو د پسټونو باندې خاپونه شته. نو طبعا له افغانستان سره به ټرمپ قاطع چلند کوي، هغه که د ښځو د مکتبونو په رابطه باندې ده او یا دلته په دغه نظام باندې دا به خبرې کوي، خبرې به فیصله کنه وي، یو طرفه به نه وي، د دواړو طرفو خبرې ته به باور کېږي او نوره نړۍ به هم په دې کې شریکه وي چې تر څو د طالبانو ترمنځ د نړۍ ترمنځ بالخصوص د منځني ختیځ او د فلسطین په رابطه باندې تاسو ولیدل چې ټرمپ ویلي چې زه راشم نو د فلسطین جګړه به ختمومه د غزې. نو هماغسې وشول، ټرمپ لا راغلی نه و چې فلسطین کې ورباندې شو، د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ دا هم مسلمانانو دپاره یو ښه زیری او ډېرې زیاتې اسلحې دلته استعمالېدلې. د چین په رابطه د ټرمپ ارادې ښې نه دي، د ایران په رابطه د ټرمپ ارادې ښه نه دي. له پوتین سره د ټرمپ ډېر ښه تعلق ده، تعامل ده، تقریبا یو رقم انډیوالي لري، ځکه پوتین هم د لوګر ده او ټرمپ هم د لوګر ده، دا تربرونه دي خپلو کې. نو دوی به یو نتیجې ته رسېږي او بالاخره د اوکراین جګړه ضیاءالرحمن مولوي صاحب چې د نړۍ په اقتصاد باندې ډېر بد تاثیر کړی ده، د نړۍ تقریبا 90% یا 80% غله او دانه چې ده هغه د اوکراین نه ده. اوکراین یو زراعتي هیواد ده، نو اوکراین هم د دغه جګړې له اثره یوازې اوکراین نه بلکې نړۍ زیانمنه شوې، بالخصوص اروپا د اوکراین له جګړې نه ډېره متاثره شوې. نو تاسو که فکر وي دا څو ورځې د اوکراین د جګړې هم غږونه نشته، نه د روسانو بریدونه شته، نه د ډېر زر تقریبا یا 20 ورځې یا یوه میاشت په موده کې به په اوکراین کې جګړه ختمه شي او بالاخره به دوی یو سولې ته یو تړون ته به رسېږي. همدغسې د سوریا په اړه باندې د ټرمپ پالیسي هغه قابل د تشویش نه ده. ټرمپ غواړي چې له روسیې سره اړیکې نږدې کړي تر څو د روسانو د نفوذ مخه په سوریا کې ونیسي. اما له ایران او چین سره د ده اړیکې تقریبا مخکې هم ښې نه وې، اوس دې الله ورته خیر کړي. د پاکستان په اړه هم د ټرمپ ارادې چې دي هغه د پاکستان دپاره ښې نه دي. ټرمپ په پاکستان کې دغسې یو نظام پلوي نه ده. د هندوستان په اړه باندې ټرمپ ډېر واضح دریځ لري چې له هندوستان سره باید اقتصادي اړیکې ولري او د امریکا د اقتصاد زیات محور چې وي هغه باید په هندوستان باندې وي، چون هلته مزدوران ارزان نه. په راتلونکي څو کلونو کې به ټرمپ دا کوشش وکړي چې د چین د مهارولو دپاره هندوستان باندې زیاته سرمایه گذاري وکړي. د امریکا ډېرې کمپنۍ چې دي هغه به امریکا ته هندوستان ته انتقال کړي. نو دغه د ما یو نیمګړی یو ټک او ټوک نظر و. خدای دې وکړي چې چا درنه